دا سړی چې ناصري نومیږي پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو برحاله استازه ده په میدان وردګو کې د پښتنو د قتل عام لپاره سلا پورته کړي دا چې دا څه کول غواړي د چا په خوله دا کار کوي ویډیو طرفه وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوی ویډیو اول تر تاسو ورسیږي ناصري تیر ورځ په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دفاعي ځواکونه د کوچیانو او طالبانو سره په جګړه بوخت دي چې ګڼ شمېر کوچیان وژلي دي نو دولت ته پکار ده چې اول د داسې اشخاصو مخنیوی وکړي چې په افغانستان کې د قومي او سمتي تعصب ته لمنه وهي حکومت باید یاده پیښه په دقیقه وڅېړي ځکه دا لومړی ځل نه دی چې په پښتنو باندې داسې ظلمونه کېږي څه موده مخکې هم په میدان وردګ ولایت کې د علیپور په نوم یو زورواکي ګڼ شمېر پښتانه خپل شخصي زندانونو کې اچولي وه او له هغې څخه په زوره باج اخیسته دوی باید پوه شي چې پښتون قوم تعصبګر نه دی که تعصب هم کړي هغه هم په خپل زړونو کې او د نورو قومونو په خلاف هیڅ وخت داسې عکس العمل نه ده کړی لکه هزارهګانو چې د پښتنو په خلاف کړي دي نو ښه مثال په ایران کې چې زموږ هزاره ورونه د ایراني چارواکو لخوا سوځول سوي وه د یادې پېښې غندنه هم اول په پښتنو سیمه کې سوې وه او لاریونونه هم اول پښتنو وکړه موږ هم له خپل هزاره ورونه هیله کوو چې دوی د صفای پاسداران روزل سوي کسان دي او د دې تش په نوم په رهبرۍ او وعدو ونه غولېږئ ځکه ایران په دې وروستیو کې هڅې زیاتې کړي چې افغانستان کې قومي جنګونو ته لمنه وهي ګرانو لیدونکو تاسو د ناصري دې کار په اړه څه نظر لرئ خپل نظر موږ سره په کامنټ کې شریک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ